ولسمشر غني ته ډیر بد خبر. امرالله صالح باندې څنګه برید شوی؟ د امرالله صالح تازه او اوس وضعیت څنګه دی؟ تازه حال یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. کابل کې پر امرالله صالح موټر بم برید شوی. د کابل ښار تایمني سیمه کې نن سهار شاوخوا 9 بجې د ولسمشر د لومړي مرستیال امرالله صالح په موټریز کاروان موټر بم برید شوی دی. د امرالله صالح ویان رضوان مراد ویلي برید پر ښاغلي صالح شوی دی، خو هغه ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بلخوا سیمې ته د نږدې روغتونونو مسؤلینو ویلي تر اوسه د برید له ځایه یو شمېر ټپیان وروړل شوي دي. امنیتي سرچینو رسنیو ته څرګنده کړي چې د نن سهار موټر بم برید کې د ښاغلي صالح ځینې ساتونکي وژل شوي او ځینې نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر امرالله صالح باندې داسې وخت برید کیږي چې امرالله صالح 2 ورځې وړاندې لوتلو نیوز سره مرکه کې د هیواد دښمنانو پر وړاندې د هغوی پټ حقایق رسوا کړل. لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به مو تر پایه را سره لیدلی وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ.